د اشرف غني خبره رښتیا ثابته شوه. پاکستان د افغانستان معدنونو چورته ملا تړلې. د ډبرو سکرو ترلاسه کولو لپاره یې ریل پټلۍ جوړوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني وایي طالبان د عاجلې ګټې لپاره د افغانستان طبیعي سرچینې لیلام کړي او په دې کار یې ځان له یو تاریخي مسؤلیت سره مخامخ کړی دی. هغه زیاتوي طالبانو د حق او مشروعیت نه لري چې د پټو معاملو په نتیجه کې د افغانستان طبیعي شتمنۍ چاته ورکړي او نه هم بهرني هیوادونه او شرکتونه دا حق لري چې د مشروعیت په خلا کې د افغانستان زیرمې چور کړي. بلخو پاکستان وایي افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردولو لپاره د اورګاډي پټلۍ جوړو. پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی به د کوهاټ او خرلاچي د پولې په اوږدو کې د کورمې قبایلي سیمې ترمنځ 158 کیلومتره په اوږدوالي د اورګاډي پټلۍ جوړوي چې له افغانستان څخه وارد شوي د ډبرو سکاره د پاکستان نورو سیمو ته ولېږدوي. د دوی په وینا د اورګاډي پټلۍ به په اوږد مهال کې د دواړو هیوادونو اقتصادي وده وکړي او ترې به افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د سیمنټو، غوښو، وچې او تازه میوې، فرنیچر، مالدارۍ، ټوکر او نورو توکو صادرات هم وشي. د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې دا پټلۍ به په ځانګړې توګه د افغانستان څخه د ډبرو سکرو د واردولو لپاره جوړه شي، خو په تدریج سره به یې د وارداتو او صادراتو لپاره هم کار واخیستل شي. د افغانستان د ډبرو سکرو له بډایه ولایتونو بدخشان، تخار سره به وصل شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې له پاکستاني او چینایي شرکتونو سره د افغانستان د ډبرو سکرو، نفتو او نورو طبیعي توکو قراردادونه لاسلیک کړي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.